چې مې ارمان په زړه کې نه و ارمان چا پیژندو، چې مې ارمان په زړه کې نه و ارمان چا پیژندو، چې په هر لوري خوشحالي و خفګان چا پیژندو. چا به سرونه ورکول چا به ملونه شیندل، چا به سرونه ورکول چا به مالونه شیندل، ملګرو جنگ د عاشقیو تاوان چا پیژندو. دا خو دا ستا د ګلالو سترګو تاثیر دی اشنا، دا خو دا ستا د ګلالو سترګو تاثیر د اشنا، کنی د زیړې علاقې رحمت خان چا پیژندو. سلامونه، نیکی هیلې، احترامات مې ومنئ ګرانو ملګرو، ستاسو ورور ستاسو کوربه واحد افریدی ما. پروګرام نوم دی پټ لالونه، او په پټ لالونو کې مونږ بیا راغلی یو په یو نوي پروګرام نوي پارټ سره. ګرانو ملګرو دغه مرکه مو نن راوړې ده په اول ځل ستاسو په فرمایش باندې، د چې ما نه زیات تاسو پیژنئ د زیړې علاقې رحمت خان بندي صاحب. ګرانو ملګرو راځئ چې د رحمت خان بندي صاحب ژوند وپوښتو چې ژوند یې څنګه تېرېږي، او بیا ترنه ستاسو دپاره خوږې خوږې خبرې، خواږه خواږه شعرونه او څه ترې ریکارډ کړو. سلامونه مې واخلئ بندي صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ټولو نه پهله خو بندي صاحب دا راته ووایه ژوند مو څنګه تېرېږي، او مینوال بار بار فرمایش کوي چې بندي صاحب ته ورشه څه ترنه ریکارډ کا، نو ژوند مو څنګه روان دی؟ الحمدلله ډېر ښایسته تېرېږي، ډېر ښکلی تېرېږي، د الله فضل دی. دا ملګرو په فرمایش ته ملګرو زه مجبوره کړی وم چې بندي صاحب ته ورشه، د هغه حال وپوښته چې ژوند یې څنګه تېرېږي او چېرته ده. نو د خپلو ملګرو سره لږ خپل نن سبا څه د ژوند چارې مو دي نو هغه ورسره لږې شریکې کړي. نو زه به داسې وایم ټولو نه پیله ټولو مینوالو ته ملګرو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول د ډېر ډېر سلامونه قبول کړي، او پس د هغې نه بس د الله فضل دا ژوند ښه تېرېږي، او ډېر مو تېر کړو لږ به پاتې انشاءالله. نو ښه تېرېږي، ښایسته تېرېږي، ښکلی تېرېږي عمر، او الله دې د دوی چې څومره دي، که په کلي دي، که په وطن دي، که مسافر دي، الله دې د ټولو ژوند ښایسته او ښکلی تېر کړي. ډېر ملګري دا هم مانه تپوس کوي چې یاره بندي صاحب ولې د فن د هنر یې ولې ختم کړی، نو هغې ولې لږه هم ورسره خبره وکړه چې څومره وخت وشو تاسو دغه فن هنر مو پرېښی ده؟ دا جی د تقریبا 12 کاله کېږي چې زه د تبلیغ سره کله جوړاو شوم، او د هغې نه علاوه یو زوی مې و چې هغه هم څه حادثه کې وفات شو، ټینکي کې ډوب شو. بس د هغې نه بعد بیا زما د زړه دنیا یعنې بدله شوه، او زه تبلیغ طرف ته مایل شوم. نو ما دا هر څه ته خیرباد ووي، او بیا مې لکه دا ګانې بجانې او پروګرامونه مې دا ټول تار کړل. پرې مې خدای صحیح. زما مقصد هم دا و چې د ملګري خبر شي چې نو دا راته ووایه چې نن دې مینوالو ته په دغه پټ لالونه کې څه راوړي دي، خامخا به سره شریکوي. نو بس زه به درته دا وایم چې یو رباعي به ورته وایم او یو غزل به ورته ووایم. خیر ده د دوی په فرمایش باندې، د دوی د مینې په وجې باندې چې دوی موږ سره مینه لري. کنې ما خو دا پروګرامونه ما خو تا ته وایي واحد صاحب چې ما دا پرېښي دي، خو یو شعر ده وایي ته چې نه کوې نظر زما په کلي، ته چې نه کوې نظر زما په کلي، بیا به څه وکړې ګذر زما په کلي. ته چې نه کوې نظر زما په کلي، بیا به څه وکړې ګذر زما په کلي. په هر چم ستا د ښایست ګلان سمسور دي، په هر چم ستا د ښایست ګلان سمسور دي، فقط ګل شوې د انځر زما په کلي. او سل اختره سل قیامته شي بیاره، سل اختره سل قیامته شي بیاره، چرته راشه په اختر زما په کلي. او ستا د غم لښکرې بې وزره حملې کړي، ستا د غم لښکرې بې وزره حملې کړي، هر ماښام او هر سحر زما په کلي. د زړه کلی به مې څه ترقي وکړي، د زړه کلی به مې څه ترقي وکړي، نه تنظیم شته او نه منبر زما په کلي. خدای شته ډېر څه مې ویل خو هسې ناچې، خدای شته ډېر څه مې ویل خو هسې ناچې، شي زمانه مرور زما په کلي. او د غم شپه پر رحمت خان باندې سبا کا، د غم شپه پر رحمت خان باندې سبا کا، راښکاره شه لکه لمر زما په کلي.
او دې پسې چې کومه غزل ده ادې ته ترنم کې ووایم ته وایم که ارشاد نوې کلام دی نوی کلام په ترنم کې نن څه خاموشه خاموشي ده د جانان کلی کې نن څه خاموشه خاموشي ده د جانان کلی کې لکه چا کړي خودکشي ده د جانان کلی کې نن څه خاموشه خاموشي ده د جانان کلی کې نن څه خاموشه خاموشي ده د جانان کلی کې وار می خطا ده رنگ می زیړ دی ټول رپیږم زه وار می خطا دی رنگ می زیړ دی ټول رپیږم زه سبا می بیا هلته پیشي ده د جانان کلی کې سبا می بیا هلته پیشي ده د جانان کلی کې لکه چا کړي خودکشي ده د جانان کلی کې نن څه خاموشه خاموشي ده د جانان کلی کې نن څه خاموشه خاموشي ده د جانان کلی کې چې د خپل نوم سره نوم زما جوړا واخستو چې د خپل نوم سره نوم زما جوړا واخستو پر رقیب غم په ما خوشي ده د جانان کلی کې پر رقیب غم په ما خوشي ده د جانان کلی کې لکه چا کړي خودکشي ده د جانان کلی کې نن څه خاموشه خاموشي ده د جانان کلی کې نن څه خاموشه خاموشي ده د جانان کلی کې په ما د خپل ځان ګران دی دا قسم دی زما په ما د خپل ځان ګران دی دا قسم دی زما هغه کتک تور حبشي ده د جانان کلی کې هغه کتک تور حبشي ده د جانان کلی کې لکه چا کړي خودکشي ده د جانان کلی کې نن څه خاموشه خاموشي ده د جانان کلی کې نن څه خاموشه خاموشي ده د جانان کلی کې بندي چې بیاي د چا زړونه تختولي دي نن بندي چې بیاي د چا زړونه تختولي دي نن دا کور په کور چې تلاشي ده د جانان کلی کې دا کور په کور چې تلاشي ده د جانان کلی کې لکه چا کړي خودکشي ده د جانان کلی کې نن څه خاموشه خاموشي ده د جانان کلی کې نن څه خاموشه خاموشي ده د جانان کلی کې ډېر خیال یقینا چې ډېر په زړه پورې ترنم ما اوسه پرې په خپل پروګرامونو کې داسې ترنم ډېر کم اورېدلی دی نو ډېر په زړه پورې ترنم آخري مینوالو ته به څه پیغام ورکوي آخري پیغام آخري به زه دا پیغام ورکوم چې دا زندگی چې ده دا ډېره لږه ده او فانی ده او دا وخت چې دا د چا انتظار نه کوي هر سړي ته دا پکار دی چې نیک عمل وکړي او دا هغې دنیا دپاره د ځان سره توخه برابره کړي دا زما پیغام د ټولو ورونو ته ټولو مینوالو ته چې خپل مونځ او داس او نیک عمل دا د جاري ساتي ځکه چې په هغې دنیا کې همدغه سامان پکارېږي هلته او دا نور چې موږ د دنیوي کوم کارونه کوو دا نه پکارېږي نو ځان سره د دا توشه خامخا راواخلي چې د ټوپک نه مو نفرت کړی دی چې د ټوپک نه مو نفرت کړی دی په کارتوسونو باندې زنګ ختلی دا ولې نه راځي مانځه ته خلک دا ولې نه راځي مانځه ته خلک په جوماتونو باندې زنګ ختلی ګرانو ملګرو دا موږ سره
ګران مشر ښاغلی رحمت خان بندي صاحب. ګرانو ملګرو چې تاسو په پټ لالونه کې واورېده او اوس په درنه اجازت غواړم تر بل پټ لالونه پروګرام پرې خپلو ملګرو سره چې چرته یې ښاد اوسئ آباد اوسئ په لوی الله مو سپارم د لوی الله په امان.